طالبانو له هند څخه مهمه غوښتنه وکړه خو پاکستان یې سخت ناهیلی کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه اوسئ. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې هر وخت پاکستان لپاره د سوال ځای و. اوس چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي نو د پاکستان زړه یو څه ډاډه و. افغانستان په هند کې خپل سفارت تړلی، په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه لري او ټول پرانیستي دي، خو هند بیا هم یو قدم شاته ولاړ دی. تازه د افغانستان د نوي حکومت د دوحې د سیاسي دفتر مشر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته نوماند سهیل شاهین په یو بیان کې د هند څخه غوښتي دي چې بیرته دې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. شاهین ویلي دي چې دوی تیار دي په تضمین سره د هند د سفارت امنیت ونیسي. غربي رسنۍ وایي د طالبانو دا ډول حرکتونه هغه څه دي چې پاکستان یې نه خوښوي او پاکستان یې سخت اندېښمن کړی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت په دوران کې پاکستان په افغانستان کې د هند زیاتو سیاسي استازولیو په شتون نیوکه کوله. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.